د 2020 کال د فبرورۍ په وروستۍ نیټه امریکا له افغانانو سره 2 سندونه لاسلیک کړل. یو د قطر په پلازمینه او بل په کابل کې. د قطر پلازمینې سند ته د سولې لپاره له طالبانو سره تړون وایي. په کابل کې د جمهوریت سره لاسلیک شوی سند اعلامیه وه. د جمهوریت مشران وایي چې امریکا په لوی لاس دوی ته دروغ وویل او په رسمي ډول یې دا په اسنادو کې ثبت کړل. طالبان بیا دغه سند د ځان لپاره یو بری بولي. ABN دغه دواړه سره پرتله کړي چې وګوري ورته والي څه وو او ولې ځینو شیانو باندې لا تر اوسه هم تبصرې روانې دي. په اصل کې دواړه سندونه رښتیا هم د محتوا له پلوه سره ډېر ورته دي، اما ټکي ځای ځای داسې اړول شوي چې په دوحه کې طالبان او په کابل کې د جمهوریت مشران خوشحاله دي. 4 برخې لري. لومړۍ برخه دا ده چې امریکا او متحدان باید د افغانستان له خاورې نه نه ګواښل کېږي. دویمه برخه دا ده چې امریکا به په ټاکلي زماني چوکاټ کې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. 2 نورې برخې په افغانانو پورې اړه لري. لومړی بین الافغاني خبرې به د تړون د لاسلیک نه وروسته په 10 ورځو کې پیلېږي. وروسته به بیا اوربند راځي. د اوربند مسله هم په دواړو سندونو کې په جلا ډول راغلې ده چې په دې باندې تمیږو. لومړی امریکا ته د ګواښونو موضوع. طالبانو منلې ده په خپل سند کې چې د افغانستان خاوره به د هغو ډلو او افرادو په کنټرول کې نه ورکوي چې امریکا او متحدانو ته ګواښ کوي. یوازې 2 ځایه په خفیف ډول د القاعدې نوم یاد شوی دی، په بل ځای د ترهګر کلمه یا بل هیڅ نه دی راغلی. په داسې حال کې چې په کابل کې لاسلیک شوې اعلامیه په ښکاره واضح ټکو باندې د القاعدې او د اسلامي دولت ډلې خراسان ولایت نوم او دغه راز د نورو افرادو او ډلو نومونه اخلي چې دوی به د افغانستان له خاورې نه د امریکا او متحدینو امنیت نه ګواښي. دویمه برخه د ځواکونو وتل دي. په 4 نیمو لومړیو میاشتو کې به له 5 اډو نه ډېر زیات شمېر عسکر وځي. په پاتې 9 نیمو میاشتو کې به چې ټولې 14 میاشتې کېږي پاتې ځواکونه وځي، خو دا به په دې پورې تړلي وي چې طالبان خپلې ژمنې د هغه لومړنۍ برخې په حساب باندې پلي کړي. له کابل سره په سند کې راغلي وو چې د امریکا او متحدین به د افغانستان له اسلامي جمهوریت سره همکاریو ته دوام ورکوي او کوشش به کوي چې په ګډه د هغو ګواښونو مخه ونیسي چې ترهګرې ډلې یې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د هغوی لویدیځو متحدینو ته پیښوي. بله موضوع چې د دې نه وروسته راځي هغه دا ده چې طالبانو سره سند کې ویل شوي دي چې امریکا به په دې باندې کار پیلوي چې د دوی چې په سند کې اسلامي امارات یاد شوی سره دی چې دا ورسره ویل شوي چې امریکا یې په رسمیت نه پیژني. د دوی تر 50,000 او د هابلې خوا بیلې دی چې د جمهوریت نوم یاد شي تر 1000 پورې بندیان خوشي شي. د کابل په سند کې راغلی و چې اسلامي جمهوریت به دا امکان سنجونه کوي چې یو ډیر شمېر بندیان د دواړو خواو خوشي شي. یعنی د طالبانو سره په سند کې د اسلامي جمهوریت نوم نه دی راغلی. بله د اوربند موضوع وه او هغه دا وه چې د طالبانو سره سند کې ویل شوي چې اوربند به د بین الافغاني خبرو د اجنډا یوه موضوع وي. د کابل سره سند کې راغلی چې بشپړ او دایمي اوربند به یوه مهمه موضوع وي چې په دې خبرو سره به تړلې وي. له دې نه وروسته یوه مهمه مسله چې راځي د طالبانو سره په سند کې سرل دي چې بیا ویل شوي دي چې اسلامي امارت چې امریکا یې په رسمیت نه پیژني، خو هغه وظایف یا تعهدونه چې دوی ته سپارل شوي دي کاملا د یوه دولت چوکاټ ته هغوی لوړوي. هغه دا دي هغو کسانو ته به چې امریکا او متحدینو ته ګواښ پیښوي د مهاجرت د نړیوال قانون له مخې په افغانستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکوي، حق به ورکوي. بل هغه کسانو ته به چې امریکا او متحدینو ته ګواښ پیښوي ویزې او پاسپورټونه نه ورکوي. دا هم د دولت صلاحیتونه دي. په داسې حال کې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت سره په لاسلیک شوي اعلامیه کې دغه موضوعات د هغه صلاحیتونه بلل شوي دي او یعنی په عمومي ټکو کې ویل شوي چې د افغانستان له خاورې نه باید متحدینو د امریکا ته او امریکا ته ګواښ جوړ نشي. له دې نه وروسته امریکا طالبانو ته ژمنه ورکوي چې دوی به لومړی د خپلې خوا په هغو بندیزونو باندې چې په طالبانو لګېدلي اداري بیاکتنه پیلوي او هڅه به وکړي چې د اګست تر میاشتې پورې یعنی تقریبا په 6 میاشتو کې دغه بندیزونه له منځه لاړ شي او بیا به د ملګرو ملتو امنیت شورا ته
وړاندیز کوي چې هغه بندیزونه چې ملګرو ملتونو په طالبانو او د هغوی په غړو لګولي هغه لري. په داسې حال کې چې کابل کې سند کې دغه ټول د ملګرو ملتونو کار د افغانستان اسلامي جمهوریت ته سپارل شوی چې اسلامي جمهوریت به دا کار کوي چې امنیت شورا ته ووایي چې اوس د طالبانو له غړو نه بندیزونه لرې کړي. یعنې په لومړي سند کې چې له طالبانو سره لاسلیک شوی دا صلاحیت د افغانستان د حکومت لخوا امریکایانو ځان ته ساتلی دی. او بله مهمه موضوع دا ده چې په دې ټول سند کې په پیل کې راغلی دي چې دا کارونه به دغه ژمنې به د نړیوالو شاهدانو په حضور کې د خاصو میکانیزمونو له مخې پلي کېږي. په داسې حال کې چې په ټول سند کې بیا دا یادونه نه ده شوې چې دغه شاهدان څوک دي او دا کوم میکانیزمونه دي چې د هغې له مخې به دا کتل کېږي چې چا خپله ژمنه په کومه برخه کې پلې نه کړه. په داسې حال کې چې اسلامي جمهوریت نور په واک کې نشته، طالبان او امریکا اوس دواړه د همدغو نقایصو له امله یو په بل دا تور لګوي چې تړون یې سم نه دی پلی کړی. په داسې حال کې چې نه شاهد شته چې وایي چې چا دا کار سم نه دی کړی او نه میکانیزم سم معلوم دی چې د هغه له مخې دا وارزول شي چې پړه په چا راځي.